په تیر ویډیو کې مو د ډیموکریټ اټومي تیوري ویلې وه او دا هم مهم پوښتنه د انسان په منځ کې چې ماده د چی څخه جوړ شوی د جواب ویلی وو او د ویل چې ټول مواد د کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي او دا ذرې په سترګو نه لیدل کیږي او دا ذرې نور د ټوټه کېدو یا تجزیه کېدو وړتیا نه لري. نو په همدا خاطر ډیموکریټ و دا ذرو ته اټومس ویلي وو. اټومس یعنې هغه ذرې چې نور د ټوټه کېدو یا تجزیه کېدو وړتیا نه لري. د ډیموکریټ څخه وروسته ډالټن په 1803 میلادي کال کې اټومي تیوري وړاندې کړل او د اټوم لپاره د موډل هم وړاندې کړ او د ویل چې اټوم د رقم کروي شکل لري. اټوم لکه یو ګین چې منځ ډک وي. همدارنګه د ویل چې یو عنصر ټول اټومونه یو ډول دي او د مختلف عنصرونو اټومونه په خپل منځ کې فرق لري او د مختلف عنصرونو سره ځای کیږي نوي مواد جوړي د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې. جی جی ټامسن په 1809 میلادي کال کې د الکترون ذرې د اټوم په منځ کشف کړې. د په خپل تجربو سره په اثبات ورسول چې د اټوم په منځ کې منفي چارج لرونکي ذرې وجود لري. ټامسن خپل تجربې د کتود د وړانګې په ټیوب کې ترسره کړې. د کتود وړانګې ټیوب دا رقم شکل لري لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ او دا ټیوب د شیشې څخه جوړ شوی و. همدارنګه دغه ټیوب منځ د هایدروجن د غاز څخه ډک شوی و. د کوم فشار چې و 0.1 ملي متر د سیماب، یعنی فشار د هایدروجن د ډیر ټیټ په لوړ فشار کې کوم تجربه چې د ترسره کول هغه نه ترسره کیږي. همدارنګه د کتود د وړانګې په ټیوب کې دوه فلزي الکترولیتونه هم موجود لرل. انود او کتود دا فلزي الکترولیتونه بیا د برېښنا د یو منبع سره وصل و. په انود کې مثبت چارج جریان درلود او په کتود کې منفي چارجونه جریان درلود. ټامسن چې څه وکړل هغه دا و چې د فلزي الکترولیتونو څخه د برېښنا جریان تیر کړي. کله چې د برېښنا جریان تیر کړي ټامسن د کتود د وړانګې د ټیوب په اخره برخه کې یوه ځلا یا یوه روښنایي لیدل. ټامسن هیڅ نه پیدا چې دا روښنایي د کتود د وړانګې په ټیوب په اخره برخه کې د کمه کیږي. په اصل چې څه روان و هغه دا و چې د کتود څخه یوه وړانګه تولیدېدل او دا وړانګې چې به کله د کتود د وړانګې د ټیوب په اخره برخه کې د شیشې سره په تماس راغلل نو دغه ځلا یې تولیدول. نو په دغه تر دغه وړانګې ته د کتود وړانګه هم ویل کیږي. ټامسن په دې اړه ډېر اساس و. ده غوښتل چې د کتود د وړانګې په خواصو باندې ځان پوه کړي چې د کتود وړانګه څه خاصیت لري. نو د کتود وړانګه د کتود د وړانګې په ټیوب کې مطالعه کړل. ټامسن یو ډېر عجبه کار وکړ. د کتود د وړانګې ټیوب په شاوخوا باندې داسې اوسپنیزې پلیټونه کېښودل. یو پلی یوه پلیټ ته و مثبت چارج ورکړي او وروسته یې د الکترولیتونو څخه بیا د برېښنا جریان تیر کړي. ده ولیدل چې دا پله د کتود وړانګه و مثبت اوسپنیز پلیټ خواته انحراف کړی دی. د دغه ځای څخه دته معلوم شول چې دغه د کتود وړانګه چې د هر ډول ذرو څخه جوړ شوی دا ذرې نو حتما منفي چارج لري ځکه چې مثبت چارج خواته یوازې منفي چارج لرونکي ذرات حرکت کوي، یعنی د کتود وړانګه منفي چارج لري. د ځان د ښه مطمئن کېدو لپاره بله پله داسې اوسپنیز پلیټ د کتود د وړانګې په شاوخوا کې کېښود چې هغه منفي چارج درلودلی. وروسته بیا د دغه فلزي الکترولیتونو څخه د برېښنا جریان تیر کړي. نو ده ولیدل چې دا پله د کتود وړانګه دغه اوسپنیز پلیټ چې کوم چې منفي چارج لري د هغه څخه په مخالف طرف کې انحراف کړی دی. نو د دغه ځای څخه و ټامسن ته یوه خبره خو واضح شول، هغه دا چې د کتود وړانګه منفي چارج لرونکي ذرات څخه جوړ شوې ده. د کتود وړانګه چې د هر ډول ذرات څخه جوړ شوې ده هغه حتما منفي چارج لري. ټامسن په خپل تجربو سره یو بله ډېره مهمه خبره ثابته کړه، هغه دا چې د کتود د وړانګې کوچني ذرو څخه جوړ شوې ده او د هایدروجن د اټوم څخه 100 چنده کوچني دي. یعنې دا چې د کتود وړانګه چې د هر ډول ذرات څخه جوړ شوې ده هغه ذرات د هایدروجن د اټوم څخه 1000 چنده کوچني دي او دغه ذرات ته الکترون ویل. که چیرې موږ د هایدروجن اټوم فرض کړو نو الکترون به نسبت و هایدروجن اټوم ته 1000 چنده کوچنی. په عنصرونو چې کوچنی اټوم دی هغه د هایدروجن د عنصر اټوم دی، یعنی په ټول اټومونو کې چې دروسته پیژندل شوي دي په هغه کې کوچنی ترین اټوم چې دی هغه د هایدروجن اټوم دی. مګر د کتود وړانګې جوړونکي ذرې کوم چې ټامسن الکترون ورته ویلی و، الکترون بیا د کوچني ترین اټوم څخه 1000 چنده نورم کوچنی دی. نو په دغه ځای کې معلومه شول چې د اټوم څخه هم نور کوچني ذرې وجود لري.
دلته په نو تاسو ته یو سوال پیدا کیږي چې سي د الکترون کوم چې د کتود وړانګه جوړه کړې ده هغه د کوچنیترین اټوم څخه زر چنده کوچنی ذره ده مګر د الکترون او د اټوم ترمنځ نو اړیکه چې ده ټامسن څنګه پوه شو چې الکترون بیا د اټوم په منځ کې دی و دا خبر ته ټامسن دا جواب ول ډول د کتود د وړانګ په ټیپ کې د کتود وړانګه چې تولیدیږي دا که د هر ځای څخه راځي د یو منبع څخه د کتود وړانګه حتما راوځي هغه منبع کې هر شی کچیر بیټری یا کچیر د فلزي الکتروډونه که هر شی د یو منبع څخه د کتود وړانګه راوځي او هغه منبع خپل جوړه شوی د اټومو څخه مثلا موږ فرض کو د کتود وړانګه د فلزي الکترولاید څخه راوځي نو هغه د فلزي الکترولاید خپل جوړ د اټومو څخه دی نو دا یو کوچنی ذره چې هغه د اټوم څخه زر چنده کوچنی ذره ده نو دغه ذره نو په دغه فلزي الکترولاید کې د کوم کیږي خو معلومدار خبره چې دغه کوچنی ذره به د هغه د اټومو د داخل څخه راوځي ټامسن د اټوم لپاره یو دا ډول موډل وړاندې کړي چې اټوم کروي شکل لري مګر د هغه په منځ کې منفي ذرې هم شته دا چې ټول اټومونه په عادي حالت کې خنثی دي نو د منفي ذرو ترڅنګ ډول حتما مثبت ذرې هم شته چې هغه ته پروتون ول نو دا داس یو موډل وړاندې کړي لکه څنګه تاسو په شکل کې وینئ دا موډل تاسو کوي چې داس پارس کې لکه یو کشمشي کې که تاسو لیدلی په داخل کې کشمش په خپارسوي ډول پراته دي نو ډول چې الکترونونه هم په همدغه ډول په اټوم کې په خپارسوي ډول پراته دي چې ټامسن ته په خپل دغه تجربو سره د نوبل جایزه هم ورکړل شوې وه خو لږ څه وخت وروسته د ټامسن دا اټومي موډل رد شو دا ځکه چې د یو ډېر لایق شاګرد درلودی رادرفورد په 1914 میلادي کال کې هسته کشف کړ د په خپل تجربو سره دا په اثبات ورسول چې الکترونونه او پروتونونه په اټوم کې په خپاره شوي ډول پراته نه دي بلکې پروتونونه په هسته کې پراته دي او الکترون د هسته په شاوخوا باندې حرکت کوي رادرفورد څنګه خپل تجربه سرته ورسول په داسې ډول رادرفورد د طلا یو ټوټه راوستل او دغه د طلا ټوټه یې داسې نازکه کړه چې قطر 100 نانومتر ته ورسېدی طلا یوازینی عنصر دی چې هغه ډېر د نازک کېدو د ورکې کېدو وړتیا لري نو تاسو کولی شئ طلا هر څومره وغواړئ هغونه یې نازکه کړي نو دا هم رادرفورد طلا راواستل او دومره نازکه کړه چې دا قطر 100 نانومتر ته ورسېدی د دې ترڅنګ رادرفورد یو داسې ماشین درلود هغه د الفا وړانګې تولیدولی شوی د دې ترڅنګ د طلا د نازکه شوې ورقه د یو خاص موادو په منځ کې ایښې وروسته رادرفورد یو ډېر مشهور تجربه سرته ورسول د طلا ورقه د الفا په وړانګو باندې وویشتل چې تاسو ته سوال پیدا چې الفا وړانګه نو بیا چې یا د الفا ذرې چې که تاسو هیلیم اټوم کړئ هیلیم اټوم دوه الکترونونه لري دوه پروتونونه لري او دوه نیوټرونه لري په هسته کې دغه هیلیم اټوم څخه کچیر موږ د دوه الکترون ځینې ستکو هغه کوم هسته چې پاتې کیږي هیلیم چې مثبت دوه ایون ځین جوړ شي دغه هسته ته د الفا ذره ویل کیږي یعنی کوم دغه ماشین چې کوم ذرې تولیدي هغه دغه دوه مثبت پروتونونه او نیوټرونه دغه هستې دي په اصل کې د الفا ذرې د هیلیم دغه هسته ته ویل کیږي کوم چې الکترون نه لري نو دا ماشین کولی شي دغه ذرې چې په ډیر سرعت سره تولید کړي نو رادرفورد هم د طلا نازک شوې ورقه د الفا ذرو په واسطه وویشتله او د داسې یو نتیجه په لاس راغله ده رادرفورد ولیدل چې ډیری د الفا ذرې د طلا د نازک شوې ورقې څخه تیریږي دا د رادرفورد لپاره ډیر عجب و چې څنګه کولی د الفا ذرې د طلا د ورقې څخه تیر شي لږ مقدار ذرې برته انحراف کوي یا انعکاس کوي مګر په زیاته اندازه د الفا ذرې دغه نازک شوي د طلا ورقې څخه تیریدلې دا یو ډیر عجبه صحنه وه د رادرفورد په ژوند کې رادرفورد په دغه ځای کې په یو ډیر په زړه پورې حقیقت باندې پوه شو ده وویل که چیرې دغه د طلا نازکه شوې ټوټه دا د داسې اټومو څخه جوړه کوم چې موږ ته ډالټن ویلي وه د طلا نازکه شوې ورقه خو د طلا د اټومو څخه جوړه ده مګر که چیرې دغه اټومونه دغه رقم شکل ولري کوم چې موږ ته ډالټن ویلي وه چې یعنې ګردي ګین غونې شکل ولري نو وایي چې کله ما د
د الفا ذرې پر ده باندې واچولې نو دا ذرې باید ټول برته انعکاس کړی وای ځکه چې دلته خو هېڅ لاره نشته چې دغه ذرې ځینې تېرې شي نو دا داسې معلومیږي چې ډالټن چې د اټوم لپاره کوم موډل وړاندې کړی هغه بالکل غلط و بل د ول که چیرې دغه د طلا نازکه شوې ورقه دا د داسې ډول اټومونو څخه جوړه شوې کوم چې موږ ته ټامسن وایي نو دا په دغه حالت کې هم باید ډېرې ذرې برته انعکاس وکړي ځکه چې ټامسن ویلي و چې په اټوم کې الکترونونه او پروتونونه په خپاره شوي ډول پراته دي نو که چیرې پروتون په اټوم کې په خپاره شوي ډول یا په پاشل شوي ډول پراته دي نو امکان ډېر دی چې الفا ذره چې کوم چې خپل مثبت چارج لري هغه د پروتون سره په ټکر کې راشي او برته دي انعکاس وکړي مګر د په خپل تجربه کې لیدلی و چې داسې کار نه کوي د دغه ځای څخه را راپور یو ډېر په زړه پورې نتیجه واخیستل ډول دا چې د طلا د نازک شوي ورقې څخه د الفا وړانګې تېرېږي او یوازې په کومه اندازه د الفا وړانګې برته انعکاس کوي دا نو یوازې یو وخت امکان لري هغه وخت امکان لري چې د اټوم ډېرې برخه یا ډېرې ساحه خالي وي او پروتونونه یوازې په یو کوچني ساحه کې راټول شوي وي نو په دا وخت کې د رشتاګو هم امکان لري چې د الفا وړانګې ډېری وخت تېره شي ځکه چې هغه د اټوم ډېرې ساحه خالي ده او ډېر لږ وخت د الفا وړانګې انعکاس کوي ځکه چې په دا وخت کې دغه د الفا وړانګه د پروتونونو سره په ټکر کې راغلي نو را راپور د اټوم لپاره داسې موډل وړاندې کوي د ول چې اټوم یوه هسته لري او په دا هسته کې پروتونونه سره راټول شوي دي یعنې مثبت چارج لرونکي ذرې د اټوم ده په یو ساحه کې سره راټول شوي دي او دغه ساحې ته د هسته وویل او الکترونونه د اټوم په پاتې نوره خالي فضا کې حرکت کوي را راپور وویل چې هسته دونه کوچنۍ ده نسبت و اټوم ته لکه د فوټبال و میدان ته چې ګین څومره کوچنی یعنی که چیرې موږ هسته د فوټبال ګین فرض کړو نو اټوم به دونه وي لکه د فوټبال میدان دا خبره راپور ځکه کړې وه ځکه چې ده چې به کله د طلا په نازک شوي ورقې باندې د الفا وړانګې اچولې نو ډېری هغه تېرېدلې په 1800 وړانګو کې یوه وړانګه برته انعکاس کوي دا داسې معلومیږي چې هسته نسبت و اټوم ته 1800 واره کوچنۍ ده او بل خبر دا چې په کوم ځای چې الکترون حرکت کوي هغه ځای ته مدار ویل د راډفورد اټومي موډل عیناً لکه د شمسي نظام نو په دغه تر د راډفورد اټومي موډل ته شمسي نظام اټومي موډل هم وایي که تاسو شمسي نظام وګورئ په هغه کې د لمر په شاوخوا باندې سیارې حرکت کوي نو لمر دلته لکه هسته او هغه سیارې لکه الکترونونه چې د لمر په شاوخوا باندې حرکت کوي راډفورد په خپل دغه په زړه پورې کار ترسره کولو ترڅنګ ځینې پوښتنو ته نسوای کوای جواب ووایي او د راډفورد په اټومي موډل کې ځینې مشکلات پیدا شول د دې نه مخکې د راډفورد د اټومي موډل مشکلات ته راسو د راډفورد د اټومي موډل کې په یو شي باندې ځان پوه کړو که چیرې موږ دا یو هسته فرض کړو نو د هستې په شاوخوا باندې الکترون په دوراني ډول حرکت کوي او دغه حرکت د دوو قواو په واسطه ثابت ساتل شوی دی الکترون منفي چارج لري او پروتون مثبت چارج لري نو منفي او مثبت چارجونه یو بل سره جذبوي نو په دغه حالت کې د پروتون او الکترون ترمنځ د جذب قوه منځته راځي او بل قوه چې تولیدیږي هغه د مرکز څخه د فرار قوه ده چې د مرکز د فرار قوه بیا کوښښ کوي چې الکترون د هستې څخه د باندې خواته پورې وهي هر جسم چې د یو نقطې یا یو مرکز په شاوخوا باندې دایروي حرکت لري دا جسم کوښښ کوي چې د مرکز څخه ځان لیرې وباسي په دغه حالت کې یو قوه تولیدیږي چې دې ته د مرکز څخه د فرار قوه وایي نو الکترون دواړه قواوې لري د مرکز څخه د فرار قوه او هستې ته جذب قوه او دا دواړه قواوې سره مساوي دي نو په دغه تر الکترون په ثابت ډول د هستې په شاوخوا باندې حرکت کوي مګر دلته یو مشکل وجود لري او دا مشکل د میکسویل تیوري رامنځته کړی دی د مرکز څخه د فرار قوه او د منفي او مثبت چارجو ترمنځ د جذب قوه دغه دوی قوې نشي کولی چې د الکترون حرکت دي د هستې په شاوخوا باندې ثابت وساتي ځکه چې د میکسویل د تیوري پر اساس هر جسم چې دایروي حرکت لري هغه د ځان څخه انرژي د الکترومغناطیسي څپو په ډول خپروي او کله چې الکترون په دوامدار ډول د ځان څخه انرژي خپره کړي نو د الکترون سرعت کمیږي ځکه چې سرعت اړیکه لري د انرژي سره او کله چې د الکترون سرعت کم شي
نو معلومدار خبر چې د الکترون د مرکز څخه د فرار قوه هم کمیږي، ځکه چې د مرکز د فرار قوه مستقیم اړیکه لري د سرعت سره، چې ارڅون سرعت ډیر اوغون د مرکز د فرار قوه کوي، ارڅون چې سرعت کم سو د مرکز د فرار قوه هم کمیږي. کچېرې دا خبر موږ د په الکترون باندې عملي کو، نو الکترون هم انرژي د ځان سره خپروي، او د الکترون د انرژي خپرول سره د الکترون سرعت کمیږي، او د سرعت د کمیدو سره د الکترون د مرکز څخه د فرار قوه کمزوري کیږي. نو کله چې د مرکز څخه د فرار قوه کمزوري سي، نو هسته به منفي ذرې ځان خواته راجذب شي، ځکه چې د مثبت او منفي ذرو ترمنځ د جذب قوه خو نه ده کمه شوې، یوازې د مرکز د فرار قوه کمه شوې، نو د الکترون منفي ذره به د هستې په واسطه ځان ته راجذب شي. او کله چې الکترون و هسته چې جذب شي، نو مثبت او منفي چارجونه به یو بل سره خنثی کوي او دوی به تبدیل په نیوټرون شي. که چېرې موږ د رادرفورد اټومي موډیل ومنو چې رادرفورد څنګه وایي هغه خبره صحیح ده او الکترون په همدغه ډول د هستې په شاوخوا حرکت کوي، نو په دغه حالت کې ټول اټومونه په نیوټرونو باندې تبدیلیږي، نو اټوم وجود نشي درلودای. نو دا خو معلومدار خبره چې په دغه اټومي موډیل کې یو مشکل حتما شته، ځکه چې اټوم خو وجود لري، د رادرفورد اټومي موډیل پر اساس باندې اټوم وجود درلودای نشي، ځکه چې اټوم په نیوټرون باندې تبدیلیږي. نو د رادرفورد د اټومي موډیل دغه مشکل نیلز بور ور حل کړي. دا چې څنګه نیلز بور د رادرفورد د اټومي موډیل مشکل ور حل کړي، دا په راتلونکي ویډیو کې وګورئ. نو ډېر مننه چې ویډیو مو در پای پورې وکتل. که چیرې غواړئ دغه رقم نور ویډیوګانې هم وګورئ، نو زموږ پښتو ساینس یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، او که واسي د پښتو ساینس صفحه په فیسبوک کې هم د سره لایک کړئ. کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو د سره لایک کړئ، او که هر سوال لري پیشنهاد لري په کمنټ سیکشن کې زما سره شریکوای شئ، او ویډیو د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ، ترڅو هغوی هم د پښتو ساینس د علمي ویډیوګانو څخه ګټه واخلي. در بیا پورې د خدای په امان.